پیدا شوي دي د تکبیر غږونه په میډیا کې کوي د سکاټ میلر له یو غوږ نه وځي په بل غوږ باندې ورننوځي د تکبیر ناره د سکاټ میلر د زامنو نه د رسول الله دفاع نن په غیرت کېږي د رسول الله د صحابه و دفاع نن په غیرت کېږي د رسول الله د دین او د وارثانو دفاع نن په غیرت کېږي زور تکبیر درکړل که زمریانو که زور تکبیر درکړی وي خو معلومه خبره ده چې همغه د کلیسا مزدور یې او که زور زمریانو درکړی وي نو معلومه خبره ده چې د دین د رسول الله د صحابه و د علماو د دین د ارکانو دفاع کوونکي نسي زغملی په دې میډیا کې مسلمانان د زړه په اخلاص دعا ورته وکړي دی ورور ته یا رب العالمین دې ځوان ته نور هم ښې ډېرې پیسې ورکړي چې موږ قاري صاحب ته زمریان امین بس دا کس به تاسې ټول پیژنئ دا همغه د کلیسا مزدور د سکاټ میلر زوی ملحد سیکولر په خدای قسم په دې قرآن مې د کفر ثابت کړی ده په دې قرآن مې دا کافر ثابت کړی ده ما تر اوسه پورې ګوري په دې سړي باندې کار نه درلودل ملګرو راته ویل چې قاري صاحب یو څه پرېږده دا د کلیسا لخوا روزل سوي خلق دي مل پروا نه کوي تاسې وګورئ دې نجسو غوښتل چې دا سړی په دې میډیا کې ولې دومره طاقت وکړل موږ که په رسول الله په سخن وهل که مو په صحابه ووهل که مو په قرآن وهل که مو په علما ووهل که مو په هر چا په سخن وهل د موږ مخنیوی چا نه سوی کولی خو دا څو میاشتې مخکې چې ما همدغه کس ته وویل چې راسه په قرآن د الحاد درته ثابت کړم چې ملحد یې د کلیسا مزدور یې د کلیسا جاسوس یې ولې وتښتېدلې ټول عام مسلمانان به دې راګیر کړي وو ولې غیرت در پکې نه و ولې ایمان او وجدان در پکې نه و بیا پرون تاسې وګورئ دوی خو به ټوله ورځ ناست ول د سکاټ میلر زمن د علماو د اسلام د ارکانو د توحید وغیره وغیره د کارونو سپکاوی به کول کله چې سپکاوی کول نو دوی زړه دا ول چې په دې میډیا کې که موږ څه کول کفر مو کول الحاد مو کول زندیقیت مو کول د کلیسا مزدوری مو کوله علما باید په میډیا کې نه وي د رسول الله دفاع کوونکي باید په میډیا کې نه وي د صحابه و دفاع کوونکي باید په میډیا کې نه وي د رسول الله د ناموس دفاع کوونکي په میډیا کې نه وي په تا زمریان بد نه دي لګېدلي ملحده سیکولره د کلیسا مزدوره په خدای قسم که زمریان در باندې بد لګېدلي وي د الله اکبر غږ در باندې بد لګېدلی ده یو تکبیر ای مؤمنانو مسلمانانو الله اکبر الله اکبر ولله الحمد تاسې خو ټول عمر کوشش کول چې دا د تکبیر آواز خاموشه کړي کبروا یا اهل السنه ای مسلمانانو یو تکبیر بل الله اکبر یو تکبیر بل دې ښه دا زړونه ودردېږي زړونه یې ولړي ما رميت وإذ رميت ولكن الله رمى الله اکبر د تاسې دښمني دی الله اکبر له غږه سره ده دا بیچاره مسکین د تاسې له دې بیچاره سره دښمني نشته په خدای قسم تاسې د دې مظلوم له ربه سره ای ملحده زندیقه دښمني ده یا الله اکبر غږ ولې به در باندې لګېږي بیا موږ دعا ورته کړې ده اله العالمین سرلوړی یې کړې دا کس ځکه چې د تاسې سیکولرانو ملحدینو زړونه دردېدلي دي ولې د دوی خو زړه دا و چې موږ خو روشن فکران یو موږ خو ملحدین یو د کلیسا مزدوران یو جاسوسان یو وغیره وغیره نو موږ ته به څه شی کېږي نو د زمریان خو د موږ حق ده ځکه د کلیسا مزدوران یو د زمریان خو د موږ حق ده ځکه چې د رسول الله دښمنان یو ځکه د اسلام دښمنان یو ځکه دوی خو دا حق ځان ته ورکړی و چې دا ګفټینګ باید موږ ته وسي موږ روشن فکران یو موږ خو په دین او په علماو پسې په سخن وهونکي یو دا خو د موږ حق و نو کله وخت کې چې دغه د نر بچان یو د دین دعوتګر سپورټ کوي په میډیا کې د تا له دې سره دښمني نه ده چې د موږ له شانه سره یا د موږ له ذاته سره د دښمني ده تا د موږ له ربه سره دښمني ده ای ملحده ای سیکولره په خلاصو غوږونو یې واوره د کلیسا مزدوره په خلاصو غوږونو یې واوره یو کال مخکې مې ملحد درته ویلی دی اوس هم ملحد درته وایم یو کال مخکې مې سیکولر درته ویلی اوس هم سیکولر درته وایم یو کال مخکې مې د کلیسا مزدور درته ویلی اوس هم د کلیسا مزدور درته وایم یو کال مخکې مې د میلر مزدور درته ویلی دی اوس هم د سکاټ میلر مزدور درته وایم
په دې باندې بچی ځان نسی خلاصولی دا د کفر چهره به دې تاسې مې مخکې ښکاره کړې وه اوس هم درته ښکاره کوم بیا یم د مسلمانانو ته ښکاره کوم بیا یم درته ښکاره کوم په خدای قسم چې د رسول الله توهین به رانه ونه کړی په خدای قسم د رسول الله د صحابهو توهین به رانه ونه کړی په خدای قسم که د رسول الله د وارثانو توهین رانه وکړی زمریانو زور در کړی ده د سکاټ میلر زمریانو زور در کړی او که تکبیر نارې زور در کړی ده دین محمد صاحب عبدالکریم جان دوستانو تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر زمریانو زور در کړی ده که د تکبیر نارې زور در کړی ده که وایاست نسې زمریانو زور نه ده راکړی نو زور څه شي در کړی ده زور د تکبیر نارې در کړی ده زور له رب العالمین نه دعا در کړې ده زور د مؤمنانو د تکبیر غږ در کړی ده چې په میډیا کې موږ د تکبیر غږ خاموشه کول په میډیا کې موږ د پیغمبر دفاع نه غوښتله په میډیا کې موږ د رسول الله د صحابه او د ناموس دفاع نه غوښتله دا خو دومره مؤمنان را پیدا سوي دي د تکبیر غږونه په میډیا کې کوي د سکاټ میلر له یو غوږ نه وځي په بل غوږ باندې ورننوځي د تکبیر ناره د سکاټ میلر د زامنو نه د رسول الله دفاع نن په غیرت کیږي د رسول الله د صحابه دفاع نن په غیرت کیږي د رسول الله د دین او د وارثانو دفاع نن په غیرت کیږي زور تکبیر درکړل که زمریانو که زور تکبیر در کړی وي خو معلومه خبره ده چې همغه د کلیسا مزدور یې او که زور زمریانو در کړی وي نو معلومه خبره ده چې د دین د رسول الله د صحابه او د علماو د دین د ارکانو دفاع کوونکي نسې زغملی په دې میډیا کې ځکه دا یوازې حق دی تا نه ولو یوازې دا خو تاسې ځان ته حق ورکولی شو په دې میډیا کې به موږ د کلیسا مزدوران د سکاټ میلر زامن د کلیسا جاسوسان به په میډیا کې یو که مو د پیغمبر توهین کول که مو په قرآن ملنډې وهلې که مو په اسلام ملنډې وهلې که مو په دین ملنډې وهلې بس د مسلمانان به یې موږ ته به ګفټینګ هم راکوي زمریان به هم راولي وغیره وغیره په ټول عمر سي مزدوري د کلیسا وکړې په خدای قسم که دومره زمریان تا ته څوک وویلې لکه پرون چې هغه د رسول الله د ابوبکر بچي ویستلي ول لکه د عمر بچي ویستلي ول د عثمان او د علي حیدر بچي ویستلي ول ولې زور درکوي په دې بدین بچو بیا زه پسې خبر کړم د تا دښمني له ما سره نه ده د تا دښمني د ما له ربه سره ده او زندقه او د کلیسا مزدوره دا غږ به جاری وي په دې میډیا کې د پیغمبر دفاع به کیږي د پیغمبر د ناموس دفاع به کیږي د پیغمبر د صحابه دفاع به کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه دفاع به کیږي او دا ټول مؤمنان مسلمانان به که د رب العالمین جل وعلا رضا وه دا به نورم پسې را پیدا کیږي غوښتل مو چې د دین یو بل کس یو ویډیو نشر کړی و زه یې نه پیژنم هغه هم غالبا په دې ټیک ټاک کې لایف راځي هغه هم ښه سپو کړي وو چې تاسې ټول عمر ډمتوب وکړل اواز مو پورته نه کړل ټول عمر مو ډمتوب وکړل په ډمتوب کې واس 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 او نن سي قاري صاحب ته یو دو درې یو لس زمریان راغلي د ملګرو دوستانو نازولی ده ولې بده در باندې ولګېده په خدای قسم چې د دین دفاع در باندې بده لګېږي په خدای قسم د رسول الله دفاع در باندې بده لګېږي